اوس د ملحد اعتراض وره ملحد دا خبره کوي ملحد دا اعتراض نشي کولای خدا کې دي شي پر روانه زمانه کې چې بچي زما الله جل شانه هغه د یو ذات ته چې هغه کامل قدرت والدین قادر مطلق دی او دا هغه سره هغه ذات چې کوم دی هغه کامل علم وال ماضی حال مستقبل هغه ته یو شان دي تیار رڼا د پردي شاته د پردي مخ ته او لريواله نزدېکت د تمام سيزونه د الله جل شانه په نظر کې شي یو شان دي بس دا چې کوم د تمیزات دی او دا چې کوم د تفریقات دی او دا چې کوم جدایي دی او دا چې د انسانانو په نظر کې د الله جل شانه ته سره اوس په یو شان دي اسانه مسله لقمان حکیم یا بني ای زما بچنګیا ای زما بچوړیا انها کچرته یو انسان نیک عمل کوي یا بد عمل کوي بهشکه دا نیک عمل او دا بد عمل دا ښه خصلت او دا غلط خصلت چې دی ان تکو مثقال حبه من خردل کچرته دای مثقال حبه په وزن د سشي یو دانه من خردل د اوري فتكون في صخره وغيب یا پسکی په یو کانی کې په صخره کې او په سماوات او په الارض یا په اسمانونو او په ځمکه یاتي به الله بدل راوړي څه وی الله بدل راوړي څه ناشنا انداز د الله جل شانو د سي عجيبه ده چې ملحد په خبرو نه پويږي اوس د ملحد اعتراض وره ملحد دا خبره کوي ملحد دا اعتراض نشي کولای خدا کې دي شي پر روانه زمانه کې ملحدان چې ټول لاجم شي کنه بیا دا سوال کولی شي ځکه الله جل شانو دماغ ورکړي کنه هر انسان له لکه سوچ فکر کولی شي دا ویل شي یو کتاب کې وکړه چې دا څنګه خبر ده الله فرمایي چې چرته د اورې د دانا دا په یو کانی کې الله راوستي شي کپسمکه کې الله راوستي شي راوړي شي کپاسمانونو کې نو خدای مسلمانانه چې په کانی کې شوندا کانه بیا یې پسمکه باندې یا په اسمان کې نه دي خبره ته ضرورت یا به د سویلو چرته په کانی کې اوسې الله راوستي شي یا به چې په اسمانونو کې یا پسمکه دا تذکرہ به یا د اسمانونو ازمکه تذکرہ به کړو یا د کانی تذکرہ به کړو ځکه موږ ته پته لري چې کانی چرته خو یا په پسمکه یا په اسمان بل کم ځای دی وایي کې په دی باندې الله جل شانو دا تذکرہ ولیک دی وجه دا سبب دا ډیره ګرانه وجه ده لکه اسانو من نور به څه تاسو ذهن کې ډیره مضبوطه شي ګوره د یو سیس د خفا د یو سیس د پټوالي د دې څو طریقې کې دي د دې څه کې دي شي څو طریقې د یو سیس د پټوالي څو طریقې کې دي یا به هغه سیس داسي چې هغه به په پرده کې مستانه به پټي یا یو سیس بستانه لري نو هغه به صحیح هغه په پرده کې یا یو سیس به په تیاره کې هغه به صحیح ستانه به پټي الله جل شانو په دې آیت مبارکه کې ارس په تمام شرایط باندې سره خو کراس راخ چې دا شرایط او دا طریقې ستاسو ستانه بیسس پټې دي چې د الله جل شانو نه وایي په نو پرده سکلا هغه پاولني جز د آیت مبارکه کې ختم کړ نو سو یا بنیا زما ان تکو یا یو سیس یو بل سیزم دی یو سیس چې هغه کله هغه ډیر زیات وړو کې ناغم انسان ته په نظر نه راځي دا هم د خفا او د پټوالي شی دی یو شرط دی کنه دا څنګه مایکروسکوپ باندې ښکاري کنه د په نیکډ آی مونږ وایي چې بار بار په ساينس کې هغه په نظر نه راځي دغه خبرې مونږ نه وکړې په جنرال ساينس او بایو کیمستري کې دا ټولې خبرې مونږ کړې نو یا بني ای زما بچي انها ان تکو چرته یو سيزي هغه داسې تکو مثقال حبه من خردل هغه د اورې د دانې برابر وړکی دا غصغر طرف ته اشاره وړکوالی ته فتكون في صخره یا هغه په یو کانی کې نه په پرده کې او په السماوات یا ډیر لري او په الارض یا زمکه په تیارو کې رازي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي د کائنات ټول نه زیات تیار په زمکه کې لاندې ده د کائنات ټول نه زیات تیار په کوم ځای کې ده په زمکه کې لاندې ده نو تیاری طرف ته اشاره ده سبا ان شاء الله په دې بحث کوو